څیرې شوي کتابونه او ویجاړ ښوونځی. په بېوزله او فقیر افغانستان کې د ټولو سترګې یوازې ښوونځی وو او علمي مرکزونو ته وي، خو جګړې او بدامنۍ له افغان ماشومانو دا هیلې هم تروړي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د تعلیم دروازې تړل شوي، هلکانو بیا هم ښوونځیو ته د تګ چانس درلود. دا د کونړ ناړۍ ولسوالۍ بریکوټ کې له جګړې وروسته د یو ښوونځي حال دی چې د طالبانو او پاکستان د وروستي کړکېچ له امله په توغندیو لګېدلی او نیمه ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا ویلي بریکوټ کې دا ویجاړ شوی ښوونځی په کونړ کې له هغو 22 ښوونځیو له ډلې دی چې بیړنۍ بیا رغونې ته اړتیا لري. د نړۍ اوسیدونکي وایي دغلته په ښوونځیو سربیره د ملکي وګړو کورونه، دوکانونه، مسجدونه او آن روغتیایي مرکزونه هم د پاکستاني پوځ په توغندیو لګېدلي دي. ما له جړا راځي هغه ماشومان چې په خپلو درسونو کې وو، په خپل درسونه یې تدریسول، دارنګې کورسونه یې ویل، خپل درسونه یې تعقیبول، د تعلیم نه برخمن وو. هغه نن چې دی په دغه ځای کې د تعلیم نه بې برخه او دارنګې چې دی په خړو دوړو کې دارنګې چې دی د خاورو سره خاورې دلته ګرځي، د تعلیم نه بیخي بې برخه دی. همدغه شان چې دی په دغه خیمو کې د هغو ژوند دی، د تعلیم دپاره د هغو دپاره هېڅ قسم زمینه سازي نشته دی دلته. اوس په دې خفه یو ماشومان د مکتب نه ووته، خلک بې ځای شو، بې کوره شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې یا اوچا د راپورټ له مخې د طالبانو او پاکستان د وروستي کړکېچ له امله په ختیځ افغانستان کې شاوخوا 94,000 ملکي وګړي بې ځایه شوي دي چې ډېرې کونړ کې دي. د کونړ بې ځایه شویو د سیند په دې غاړو کې دا خیمې وهلي خو له سختو ستونزو سره مخ دي. زمونږ زنانه ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي. تقریبا دا یو نیمه میاشت وشوه چې زموږ زنانه بیخي لکه په کورونو کې او دغه دننه په دې خیمو کې ژوند کوي. داسې ډېر مشکلات دي چې لاړ شي یو بېدبي دي مافي او دسماتې ځي له لاړ شي، هغه سیستم نه لرو، اوبو سیستم نه لرو، یو حمام یا یو مثال یو ځای ته لاړ شي چې کالي بدل کړي، دا هغه ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو زموږ. همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا هم کونړ کې د بې ځایه شویو ملکي وګړو حالت د اندېښنې بولي او پر ښکېلو اړخونو یې غږ دی چې د ملکي وګړو او زیربناو له په نښه کولو دې ډډه وکړي. د دوی بشري حالت خراب دی او نږدې ټول یې په لاس جوړو شویو خیمو کې ژوند کوي چې د دوی لپاره مناسب نه دي. دوی په بیړنۍ توګه سرپناه، د مینځلو خدماتو، روغتیایي خدماتو او نورو اړینو خدماتو ته اړتیا لري. که څه هم اوسمهال د پاکستان او طالبانو ترمنځ تودې جګړې یو څه آرامه شوي، خو د طالب چارواکو او ملکي وګړو د معلوماتو له مخې په کونړ او ډیورنډ کرښې ته په نږدې سیمو وخت ناوخت د پاکستاني پوځ له لوري توغندیز بریدونه په وقفه‌ای ډول دوام لري. د کونړ، نورستان او خیبر پښتونخوا د قومي مشرانو د وروستۍ جرګې د پریکړې له مخې دا مهال له نړۍ څخه د نورستان کامدیش او برګي مټال ته ورغلي لویه لار آزاده شوي او د وروستیو معلوماتو له مخې له دغو سیمو یو شمېر بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته په ورستنېدو دي، خو ډیری یې د احتمالي جګړې او توغندیزو بریدونو له ډاره خپلو کورونو ته د ستنېدو زړه نه کوي.